بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د غریبې کورنۍ له راغلی یم. د نیازګل د ژوند کیسه به درته ښایم چې نیازګل په کوم سختو کې ژوند کوي. نیازګل د زندګۍ کومه څهره چې ده هغه به تاسو ته وړاندې کومه. راځئ موږ سره. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راغلی یم ګلشن آباد ته. په ګلشن آباد کې د نیازګل کور ته راغلی یم. د نیازګل د ژوند کیسه به درته ښایمه چې نیازګل څومره په سخته ژوند کوي. نیازګل د کومو تکلیفونو سره مخ دی. د نیازګل چې کوم ژوند تیریږي هغه څومره په سختو کې دی. تاسو پښتانه به د هغه ژوند وګورئ. انسان که په لاس و پښو باندې روغ وي او بیا غریب وي نو صبر پرې کوي، خو چې بیا په لاس و پښو باندې معذوره وي او بیا غریبي هم شي نو دغلته انسان د الله پاک نه لږ شانتې نا امیده شي چې خدای پاکه په لاسونو پښو به دې لږ شانتې روغ پیدا کړی وي، مزدوري خو به مې کوله. نو انسان د مزدورۍ نه هم وځي. د نیازګل را سره خوا کې دی. نیازګل سره یو څو خبرې اترې کوم چې د نیازګل ژوند څنګه دی او نیازګل ژوند په کومه طریقه باندې کوي. السلام علیکم نیازګله. وعلیکم سلام. نیازګله ژوند دې څنګه تېرېږي؟ زما ژوند ډېر خراب دی. ژوند دې ډېر خراب دی. نیازګله ته ځان ته خفه کېږي چې د خپل ځان ته ګورې د حالات چې ته ګورې؟ زه خپل ځان ته ډېر خفه کېږم. ډېر خفه کېږي. نو نیازګله تا سره څوک امداد او ما سره څوک امداد نه کوي. لکه دغه خام ما ته لاسم یا 300 یا 500 روپۍ پیدا کوم یا پیدا هم نه کوم. یا کلي ته لاسم کلي کې ګرځم یا څو خیرات زکات راکړي یا رانکړي تش کور ته راشم. تش کور ته راشم. یو روپۍ راسره نه جیب کې او ما نه لکه کور کې خرچه خامخا غوښتې شي. د کور غمې ژوند د کور توده اوړه غوړي چیني هر یو شی لږي. زما ژوند ډېر خراب دی. نو په دغه 400-500 روپو ستا کار کېږي؟ زما نه کېږي کار پې ولدا کې کېږي. 300 یا 200 یا پیدا هم نه کوم. یا 200 یا 300 وشي یا هم نه شي. یا دلته کې هغه 12,000 روپو کې مې لکه په دوستۍ د مزدور دې ورکړی وې 12,000 دا درېیمه میاشته وه پسې منډې رامنډې وم او نشته وروسته نشته. قدرمندو کتونکو نیازګل وایي چې د احساس چې هغه کم پروګرام و د 12,000 روپو وایي په هغې کې مې هم منډې ترړې ووالې. خو قدرمندو کتونکو دغه هم یو ړنده کاته ده، ځکه چې ډېر خلک ما داسې ولیده چې ښه د جایداد خاوندان وي خو د هغوی پکې دغه پیسې شوي دي، خو د نیازګل دغه 12,000 روپۍ نه دي شوي. لکه چې حکومت هم جانچ پړتال نه کوي، بس صرف پیسې ویشي. که حقدار ته رسېدی نو اوس به نیازګل ته میلاو شوی وي او د نیازګل به پې لږ شانتې یو څو ورځې ګزاره به یې پې شوې وه. د نیازګل مورجان هم په کور کې موجوده ده. مورجان سره به یو څو خبرې کومه او لږه شان دمه د دې نه پس بیا راځم. د نیازګل مورجان راسره ناسته ده او مورجان سره یو څو خبرې کومه چې مورجان خپل ژوند څنګه تېروي؟ مورجانې هر څه به الله پاک ټیک کړي او دا پښتانه غیرتي پښتانه دي. انشاءالله دوی به تا سره ډېره مرسته کوي. دا راته ووایه مورجانې چې کله کله یې د الله نه دا ګیله کېږي چې یا الله زما دا زوی دی داسې پیدا کړی دی؟ نه خودم نو ګیله خو مې خودم کېږي که نه چې دې په سټه روغ وي د چا مشتاقه به نو د چا جتمن به نو څوک په دې ټېله ورکوي څوک په دې ټېله څوک پې سیکل واړوي څوک پې څوک راشي پر یادونو کې زه ورته یم
بس خدای دې ووایي چې څوک در سره ظلم کوي زیاتې کوي کوي دې خدای ووایي نو زه څه وکړم زه څه وکړم ځان پورې حیران یم. او مورې چې نیازګل سهار د کور وځي که نه او بیا ماښام کې ناوخته کې نو ستا زړه د څومره اندېښنې راځي؟ ډېرې زم چې چېرته ګاډي لاندې شوې دی چېرته ګاډي والو چېرته سیکل پې واوړېدو چا چا مړ کو چا وغورځولو څنګه چلو شو څنګه شو نو بیا یو تن سوال کوم ویم دې نیر ته ورځئ تاسو وګورئ چې نیازګل څه شو یو وایي ما نه دي لیدلې بل وایي ما نه دي لیدلې نو بس د الله پکړو صبر کومه نو بس کله وځم کله رانه نوځم کله در سره کځم کله تر مې راځم یو خوا ته بل خوا ته چې بېدسته دې مات ګوډ دی او چې نیازګل نی راغلی روټۍ زړه ته کېږي نه ما سرو ته مې مینه نه کېږي سرو ته مې نه کېږي دغه خو د خدای سره ده او زما سره ده سرو ته مې مینه نه کېږي چې سره زر پراتې وي لیکلي غوړي والله که مې ورته مینه کېږي بچي په مور پلار خواږي که نه وای 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 زړه تیکي دي زړه تیکي دي دې خو ډېر لږه خوا دې خوا ته شي بیا مې ژړا خو راکوي چې څنګه به وي څنګه به نه چا به والي چا به رټلي چا به دګلي چا په سیکل غورځولي چېرته ګاډي نه والي چېرته څه شو نه مورې د پښتنو نه څه غوښتنه کوي ته وایې چې څه وشي چې بس دغه وشي چې موږ سره خدای دې امداد وشي موږ بېوسه یو ډېر بېوسه یو ډېر بېکسه یو چې چای ګوړم وي نو اوړم نه وي چې اوړم وي نو چای ګوړم نه یو غم خو نه دی او دا کمره خو مه وکتې دا کمرې خو ټولې را خلاصې دي که نه هسې دغه کوو چې فریادونه کوو غورځېږي مورې نو بس غورځېږي چې دا موږ لا آبادې شي که نه د خدای د رضا دپاره چې دا کمرې موږ لا آبادې شي موږ خو د خټل نه یو د لوټې نه یو د سم نه یو چې دا موږ لا آبادې شي د خدای د رضا دپاره دا کمرې چې جوړې شي او مورې دا کور ښایسته نه وي شي بیا به خوشحاله او بیا به پې داسې خوشحاله یم لکه په ایمان چې سړی خوشحاله وي چې مونځ کوم ویم یا الله ثواب هم د نیکو د حلالو کې خدای دا خوږه نیسي مو غوسه کې خدای مونږ ډېر بېوسه بېکسه یو خدای ستا درد هم کار د مور خبرې چې اورم په ایمان جړه راله راشي خو دا ده چې دا ډېر ګران کار دی چا سره خبرې کول د هغې د ژوند کیسه اورېدل زموږ بچې یې قربان زما بچې یې دین په دنیا څنګه مې نیازګله فقیرګل دی دی داسې مې تاسو هم بچې یې قدرمندو کتونکو د نیازګل د بیبې د مورجانې دغه وړوکې شاندرمان دی وایي چې دا کمرې مې راساسي او دا کمرې چې دی دا راغورځېږي که دا لږې شانتې نوي شي او دا کور مې لږ شانتې روغ شي نو بیا به خوشحاله یم دا واړه واړه ارمانونه نو دا به تاسو څنګه نه کوئ د نیازګل د موبایل نمبر به تاسو په دې ویډیو باندې وینئ نیازګل سره بیا په دې باندې رابطه وکړو او مورجانې الله پاک به هر څه ټیک کړي دا پښتانه چې ژوندي وي که نه نو دا پښتانه په خپلو میندو باندې ډېر زیات نازېږي